یو څو خبرې د زناکار انسان په باره کې درته کومه هیله لرم چې تاسې دا ویډیو پوره وګورئ د خپلو ملګرو سره یې ضرور شیر کړئ ځکه چې نن سبا زنا ډیره عام سوې ده د سترګو زنا خو بیخي ډیره عام ده د لاس او د خولې زنا خو هم ډیره عام سوې ده جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل کله چې یو انسان زنا وکړي الله رب العزت د څخه د ایمان داسې راوباسي لکه څنګه چې یو انسان د خپل سره څخه کمیس راوباسي الله اکبر او بل حدیث شریف کې راځي کله چې یو انسان زنا وکړي الله رب العزت د هغه د 80 کالو عبادت ضایع کړي د 80 کالو نیکی به ضایع سي چې کله یو انسان زنا وکړي او یو چا د رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه پوښتنه وکړه چې یا رسول الله په ګناهونو کې تر ټولو غټه ګناه کومه یو ده نبی اسلام ورته فرمایل چې اول شرک کول دویم ناحقه قتل کول او دریم د خپل ګاونډي د ښځې سره زنا کول یعنی د پړوسي د همسایه د ښځې سره زنا کول او کم انسان چې د واده سوي ښځې سره زنا وکړي د الله رسول فرمای چې الله رب العزت به دته د نیم امت عذاب ولره ورکړي او چې کم څوک زنا کوي دغه په مخ کې نور نه وي دغه په عمر کې برکت نه وي د هغه په روزي او په رزق کې برکت نه وي